په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته هغه که د پیوار کارت درلودونکي دي، که د SSC کارت درلودونکي دي او که د پاسپورټ درلودونکي دي، ټولو ته سلامونه او نیکهیلي وړاندې کوو. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. اکثره ملګري ماته ټلیفون راکوي چې د اسلام آباد او پنډۍ کې چې کوم خبرتیاوې د IOM یا UNHCR د خوا څخه خپرې شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول شروع دي، د اکثرو افغان کډوالو سر نه دی په خلاص چې مسله څه شته او دا څنګه حساب دی. یو خو اکثره زموږ افغان کډوال کم چې لوستي دي هغه خو پوهېږي، کم چې لوستي نه وي هغه دا لیکل نشي ویلی. نو خبره دا چې د افغان کډوالو ورونو کم چې په 2024 کال کې موږ تاسې افغان کډوالو ته د پاکستان د وفاقي حکومت یا مرکزي حکومت د خوا څخه د 2025 د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې په پاکستان کې د استوګنې دپاره یا زموږ ستاسې د پیوار کارت درلودونکو ته د اعتبار وخت راکړل شو. هغه دا د 2025 دی چې اوس د فبروري د میاشتې دا د شروع ده. نو د پاکستان د مرکزي حکومت د خوا څخه دا پریکړه شوې ده چې کوم افغان کډوال اسناد نه لري یا افغان کډوال چې پاسپورټونه لري ویزې ختمې وي یا د SSC کارت درلودونکي په اسلام آباد او پنډۍ کې اوسېږي، دا به نور د پنډۍ او اسلام آباد څخه د جون تر 11 نیټې پورې وځي. نو په دې تړاو باندې پولیسو ته اکثره افغان کډوال په اسلام آباد او پنډۍ کې نیسي، هلته چې کوم حاجي کیمپونه دي هلته یې هغه کیمپو ته ورولي او په هغه کې نه یوازې چې بغیر د کارډ څخه نیول شوي دي بلکې د پیوار کارت درلودونکي هم نیول شوي دي چې هلته بیا د دوی وریفیکیشن کیږي د کارډو، که چیرې مقصد د دوی کارډونه صحیح وه هغه راپرېږدي، خو بیا هم هغه افغان کډوالو ته دا ویل کیږي په وینا د هغو افغان کډوالو چې کوم په اسلام آباد کې نیول شوي دي چې موږ ته یې ټیمونه راکړي دي چې ته په دونه موسم کې پر فلاني تاریخ باندې د اسلام آباد څخه یا د پنډۍ څخه وځئ، ځئ به خپل وطن ته. او SSC کارت درلودونکو ته خو ویل کیږي په وینا د دوی چې مقصد تاسې ووځئ. نو هغه افغان کډوال چې کوم اسناد و شی نه لري یا مقصد د دوی ویزې او پاسپورټونه چې کوم دي هغه ختمې وي هغه بالکل ډیپورټ کوي، تر تورخم او سپین بولدک د لارې څخه اړوي چې موږ تاسې د مطبوعاتو د لارې څخه وینو چې په سلګونو افغان کډوال دا اوس فعلا پر تورخم باندې یې اړولي یا ډیپورټ کړي دي. نو خبره دا ده چې زموږ تاسې د افغان کډوالو نور خو هېڅ په وسه نه کېږي، صرف یوازې غوښتنه ده او هیله ده. اول موږ د پاکستان د مرکزي حکومت او صوبایي حکومتونو څخه دا غواړو چې موږ افغان کډوالو 40 کاله یا 45 کاله دلته تیر کړي دي، موږ ستاسې میلمانه یو، باید موږ ته داسې ضرب الاجل ونه ټاکل شي. دلته د 40 کالو ژوند ته خاتمه ورکول او وطن ته تلل دا ډېر مشکل کار دی او دا داسې مشکل دی چې زموږ تر وس هم تېره ده، مګر حالانکې چې حکومت پرېکړه وکړي خو موږ زور نه لرو، مجبور یو چې واورو، خو بیا هم باید اسلامي همدردۍ او انساني همدردۍ ته وکتل شي. دویمه د ملګرو ملتونو خاص کر د UNHCR او IOM څخه دا غوښتنه ده چې تاسې باید په دې اړوند باندې د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړئ او دغه ویډیو پیغام چې زه خپروم نو زما د پیغام یا بل افغان کډوال خپل غږ خپروي د هغه او ستاسې د پیغام خو نو هېڅ فرق ونه شو. ملګرو ملتونه د ټولې دنیا د ملکونو ګډ یوه ټولنه ده چې هغه کولی شي چې هر ملک ته سره خبرې وکړي او د دنیا مشکل حل کړي. نو د خبرې چې راڅه اوږدې نه شي زموږ د حکومت څخه زموږ د سفارت څخه مهم دا غوښتنه ده چې په اسلام آباد کې او پنډۍ کې زموږ د دغو افغان کډوالو په اړوند باندې د پاکستان د مرکزي حکومت سره خبرې وشي، چون تاسې لګیا هم یاست. بیا هم د UNHCR IOM او ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې د 2024 کال چې کوم د غیر راجسټر افغانانو په اړوند باندې کومه پرېکړه وشوه چې د هغه په نتیجه کې 8 لکه افغان کډوال واوښتله، هغسې لړۍ پیل نه شي
او هغه رقم سلوک زموږ د افغان کډوالو سره ونسي، بیا هم د پاکستان د سفران د محترم وزیر امیر مقام صاحب څخه او چیف کمشنر صاحب څخه او د 4 صوبو د کمشنرانو څخه او د پاکستان د چې کوم په اسلام آباد کې د یونیسیار مرکزي دفتر دی، د IOM مرکزي دفتر دی، نور چې خیریه ادارې دي، د ټولو څخه مو د انساني او اسلامي همدردۍ په خاطر دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو دپاره یو داسې تګلاره جوړه کړي چې هلته که موږ فرضاً ستنېږو چې په کور دننه کې موږ ته د ژوند سهولیات راکړل شي، او که دلته پاتېږو باید داسې یو پرېکړه وشي چې موږ افغان کډوال دلته د کډوالۍ ژوند ته پرېښودل شو. او یوه دا خبره نه یوازې زه بلکې ټول افغان کډوال دا خبره کوي او هم یې استازي کوي، هغه افغان کډوال چې په سیاست کې ګوتې وهي یا په سیاسي تعلقاتو کې برخه اخلي او د پاکستان د پالیسۍ او د حکومت او د آیین څخه په ټکر کې وي، نه هغه زموږ نمایندګان دي، نه زموږ استازي دي، نه په موږ پورې تړاو لري. موږ افغان کډوال یوازې د کډوالۍ ژوند مو خوښ دی او د کډوالۍ په ژوند کې باید موږ ته وخت راکړل شي، او هغه کوم کسان چې په جرمونو کې لتاړ دي هغه زموږ د افغان کډوالو نه استازي دي. موږ نه د هغو چې کوم د قانون کوم جرم کومه سزا و دوی ته ټاکي یا ټاکلې ده، موږ د هغه تردید نه کوو، هغو ته دې سزا ورکړل شي. مګر بیا هم چې په اسلام آباد کې زموږ کوم افغان کډوال په ټینشن کې اخته دي یا په راولپنډۍ کې یا په پنډۍ کې چې کوم دي اخته دي، زموږ دا غوښتنه او دا هیله ده چې زموږ د افغان کډوالو ته باید د اسلامي او انساني همدردۍ په خاطر باندې وخت راکړل شي او زموږ ته د ژوند کولو موقع راکړل شي. مننه.